د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام په مکړې د نن خبري ټولګه ته د لار بندیدو له امله افغانستان 50 میلیونه ډالر تاوان کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو له نږدې 2.5 میاشتو بندیدو وروسته د هیواد د میوې او سبزیجاتو برخې شاوخوا 50 میلیونه ډالر په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه تاوان کړی دی. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي BBC ته ویلي د بڼوالو موټر چلوونکو او د میوې او سبزیو د سوداګرو په ګډون ګڼ شمېر خلک زیانمن شوي دي. الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان د سوداګریز لیږد رالېږد لارې هممهاله په افغانستان کې د میوو او سبزیجاتو د فصلونو له رسېدو سره سمې وتړل شوې چې د تاوان اندازه یې ډېره لوړه کړه. هغه زیاته کړه د انارو، مڼو، هندوانو، بادرنګو او رومي بانجانو په شان ځینې محصولات خراب شول، خو زیاتره د پاکستان له سرحدي لارو بشپړ تخلیه شوي او د کمې بیې په بدل کې وپلورل شول. الکوزي دا هم ویلي چې پرته له میوې او سبزیو محصولاتو زرګونه نورې لارې چې د تګ لپاره تیارې دي د دواړو خواو په سرحدونو کې د لارې د پرانستلو انتظار کوي. بلخوا بیا د معلوماتو له مخې پاکستان له 300 میلیونو ډالرو ډیر تاوان کړی. د مقاومت جبهې د ایران میشتو غړو ترمنځ داخلي اختلافات حساس پړاو ته رسېدلي. هندوکش غږ ایران کې د مقاومت جبهې د عمومي مشر اکرام الدین سرې له وژل کېدو وروسته یو مهم غږیز کلپ ترلاسه کړی چې د دې جبهې د ایران میشتو غړو ترمنځ د اختلافاتو د لا پراخېدو ښکارندویي کوي. په غږیز کلپ کې د وژل شوي جنرال اکرام الدین سرې د دفتر رئیس قدرت الله کمانډو خپلو کسانو ته امر کړی څو هغه کسان ونیسي چې ایران کې په هدفي وژنو کې لاس لري. هغه خپلو کسانو ته وایي د دې کسانو مړي او یا هم ژوندي د موټر پر شا وتړئ او تر ما یې راورسوئ. له غږیز کلیپ څخه معلومیږي چې ښایي د سرې له وژل کېدو وروسته ایران کې هدفي وژنې ډېرې شي چې اصلي لاس لرونکي کسان به هم د مقاومت جبهې غړي وي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هرات ولایت کې د 9 سترو پروژو د ګټې اخیستنې او د چارو د پیل په مراسمو کې ویلي افغان حکومت هڅه کړې چې افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له پلوه د سیمې هیوادونو د اتصال په توګه راڅرګند شي. نوموړي د دغو پروژو پر پیل خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د برېښنا انرژي اساسي اړتیا ده چې افغان حکومت دې برخې ته له ستراتیژیک لیدکتنه کړې او ښه پراختیا هم لري. ښاغلي برادر ویلي افغان حکومت هڅه کړې چې افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له پلوه د سیمې هیوادونو د اتصال په توګه راڅرګند شي. نوموړي د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر وړاندې له سالم سیاست څخه کار واخلي. اتمر وایي د جنرال اکرام الدین سرې د ترور په تړاو د ایران شفافې څېړنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په ایران کې د جنرال اکرام الدین سرې او د هغه د همکار د ترور په تړاو غبرګون ښودلی او له ایراني چارواکو د جدي او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. اتمر پر ایکس په یوه یادښت کې ویلي چې د جنرال اکرام الدین او د هغه د ملګري ترور د کډوالۍ پر مهال او په داسې حالت کې چې بې دفاع و یو ځل بیا د افغانانو زړونه له غم او کرکې ډک کړل. د هغه په وینا د هغو کسانو وژل چې خپل ټول عمر د وطن د ازادۍ او د خلکو د تلپاتې ارزښتونو لپاره وقف کړی وي او نهایت ناځوانمردانه عمل دی چې باید په کلکه وغندل شي او جدي تعقیب شي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر همدارس له ایراني چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه اړینې رڼې او هر اړخیزې څېړنې وکړي او عملي نیت د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي ټینګار کړی چې د افغان مبارزینو او مخکښو څېرو پر وړاندې د ترهګریزو ګواښونو له زیاتېدو سره باید د هغوی د امنیت لپاره جدي تدابیر نور هم پیاوړي شي. د 2025 کال له پیل څخه باندې 1 میلیون افغان کډوال پاکستان استانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستان د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 24 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د POR کارت لرونکي، د ICC کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي.
په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې د 1,71,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن، تورخم او بهرامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. د عدلیې وزیر وایي چې هیڅ ځمکه مې نه ده غصب کړې. د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي تازه په یوه مرکه کې ویلي چې نه د او نه د کورنۍ غړو کومه ځمکه غصب کړې ده او که څوک شواهد وړاندې کړي په محکمه کې ځواب ویلو ته حاضر دی. شرعي ویلي چې لویه ستونزه د ځمکو په اړه د اسنادو نشتوالی دی، ځکه د تیرو جګړو له امله ډیر اسناد له منځه تللي دي او کمیسیون یوازې د مکتوبي اسنادو پر اساس تصمیم نیسي. د هغه په وینا که اسناد جعلي وي یا قانوني ثبت ونه لري، ځمکه امارتي ګڼل کیږي. د عدلیې وزیر ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د هدیرو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي او د هر ډول استعمال لپاره د حکومت د لوی مشر اجازه ضروري ده. هغه ویلي چې که ځمکه غصب وي، نه د مسجد جوړېدل پرې جایز دي او نه د مړو ښخول. شرعي ادعا کړې چې ځینو خیریه بنسټونو د پیسو له راټولولو سره لازم خدمات نه دي وړاندې کړي. 50 افغانان د پاکستان زندانونو آزاد شوي. کډوالو چارو وزارت خبر ورکړی چې روانه اونۍ 50 تنه افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو، د افغان حکومت د هڅو پایله کې راخلاص او هیواد ته راستانه شوي دي. یاد وزارت کندهار کې د خپل ریاست له قوله لیکلي دغه افغانان د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه شول. سرچینې ویلي یاد افغانان چې د پاکستان بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو له 1 تر 8 ورځو پورې زنداني شوي دي. وزارت زیاته کړې له دغو هیوادوالو سره مرستې شوي او خپلو پلرنیو مینو ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې افغان چارواکو په وار د افغانستان د ګاونډیو غوښتي چې افغان کډوال د فشار د وسیلې په توګه نه استفاده کوي او باید د ستنېدو پر مهال ورسره انساني چلند وشي. سپینې ماڼۍ د امریکا پوځ ته امر کړی چې لږ تر لږه د راتلونکو 2 میاشتو لپاره خپل تمرکز نږدې په بشپړه توګه پر وینزویلا د نفتو د صادراتو د مخنیوي او د نفتي قرنطین په پلي کولو واړوي. د امریکایي چارواکو په وینا واشنګټن دا مهال پر پوځي اقدامونو د اقتصادي فشار تګلاره غوره کړې او هڅه کوي د بندیزونو له لارې د نیکولاس مادورو حکومت مالي سرچینې وچې کړي. د راپور له مخې امریکا په کارایب کې د وینزویلا د نفتو 2 ټانکرونه درولي او د نورو بیړیو د نیولو هڅې هم روانې دي. واشنګټن خبرداری ورکړی چې که کاراکاس تر جنوري پای پورې مانادار امتیازونه ورنکړي نو له جدي اقتصادي بحران سره به مخ شي. راپورونه وايي د هندوستان په آسام ایالت کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ نښته کې 2 کسان وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. د ټپیانو له منځه 48 تنه پولیس دي چې پکې 2 لوړپوړي افسران هم شامل دي. هندي انډیا ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یاد لاریون د آسام په کارابي انګولونګ ولسوالۍ کې د ځمکو د غصب پر ضد پیل شو.